السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې ویډیو په یوه ډیره مهمه مسله باندې ده. دغه ویډیو په خاص ډول سره د هغو ځوانانو لپاره ده چا چې لا تر اوسه واده نه دی کړی او یا یې د واده کولو اراده ده. نو د نن په ویډیو کې به موږ تاسو ته د هغه اوه قسمه ښځو په اړه معلومات درکوو له چا سره چې هیڅوک باید واده ونه کړي. تر هغه مخته که تاسو زموږ په یوټیوب چینل نوي یاستئ نو هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، تاسو به یقینا دا سوچ کوئ چې داسې کومې ښځې کیدای شي له چا سره چې باید واده ونه کړو. له تاسو سره به موږ د عربو یوه واقعه شریکوو. دا واقعه له اورېدو نه وروسته به یقینا تاسو زموږ ملاتړ وکړئ چې واقعي له اوه قسمه ښځو سره د چا یادونه چې اوس په دغه ویډیو کې کیږي هیڅکله باید له هغوی سره واده ونه کړو. ویل کیږي چې یو عرب ارواپوه خپل زامن یو ځای کړل او یو نصیحت یې ورته وکړ چې له اوه قسمه ښځو سره هیڅکله واده مه کوئ، که هغه هر څومره ښایسته وي او که هر څومره دولتمنده وي. هغه اوه قسمه ښځې دا دي: اول نمبر هغه ښځه چې هر وخت یوازې شکایتونه او ګیلې کوي او هر وخت یې خفه مخ نیولی وي او د ګیلو په حالت کې وي او په هره خبره کې منفي اړخ ته ګوري. له دغه بعد په دوهم نمبر هغه ښځه چې هر وخت په نارینه باندې مهرباني ښیي چې ما ستا لپاره دا وکړل او ستا لپاره دا وکړل او ما پر تا دا احسان وکړ، ته هیڅ هم نه وې خو ما ستا لاسنیوی وکړ او فلانه او فلانه. هیڅوک به له داسې انسان سره ژوند کول نه غواړي، ځکه دا د کم اصلو خلکو نښاني ده چې په هره خبره په خلکو احسان بولي. او له هغې بعد په دریم نمبر د هغې ښځې یادونه شوې ده چې همیشه خپل تیر شوي وختونه یادوي چې فلاني وخت کې له ما سره دا و او هاو د پلار کره خو به زه داسې وم او ستا په کور کې خو هیڅ هم نشته، زه خو داسې نازېدلی وم مګر له تا سره خو زه برباد شوم. نو ځکه هغه عرب له داسې ښځې سره هم له واده کولو څخه خپل زامن منع کړل، ځکه که هغه له تا سره خوشحاله نه وي بیا که هغه هر څومره ښایست ولري که دولت ولري هغه هیڅ معنی نه لري. او په څلورم نمبر هغه ښځه چې همیشه د خپل تیر شوي خاوند یادونه کوي چې هغه خو به له ما سره دا کول خو تا له ما څخه یوه نوکره جوړه کړې. نو له داسې ښځې سره هم باید هیڅکله واده ونه کړل شي. او په پنځم نمبر هغه ښځه چې فرمایشونه یې نه پوره کیږي او هر وخت نوي فرمایشونه کوي او ستاسې د مالی مشکلاتو هیڅ خیال نه ساتي. نو ځکه له داسې ښځې سره هم باید واده ونه کړل شي او ځان ترې وساتل شي. او په شپږم نمبر هغه ښځه ده چې هر وخت په خپل سینګار کې ډوبه وي او له خپل سینګار پرته بل کوم کار نه لري او د خپل کور او خپلوانو او د خاوند هیڅ خیال ورسره نه وي. له دغسې ښځې سره هم که څوک په نکاح شول نو ژوند به یې آسان نه وي. او په آخر کې هغه ښځه چې تیز زبانه وي او خبرې جوړول د هغې کار وي، ځکه په داسې ښځه کې هیڅ صبر نه وي او همیشه یوازې تنقید کول غواړي او ژوند به درته دوزخ جوړ کړي. نو ملګرو، دغه وې هغه اوه قسمه ښځې له کومو سره چې له واده کولو نه یو عرب خپل زامن منع کړي وو. ملګرو، تاسو د دې په اړه څه خیال کوئ؟ آیا تاسو د دې عرب له خبرې سره موافق یاستئ؟ که موافق یاستئ نو په کمنټ کې راته ووایاست او که نه یاست موافق بیا هم په کمنټ کې راته ووایاست. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره ډیره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله پامان.